بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. خدای دې وکړي چې تاسې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. ګرانو هیوادوالو، زموږ هیواد د اوږدې جګړې ټاټوبی ګرځېدلی. د دې کور ورانوونکې جګړې په پایلو کې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال د ډول ډول ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شول. د یتیمانو، کونډو او بورو میندو شمېره له یوې ورځې نه تر بلې ورځې پورې زیاتیږي، بلکې کمې شوي نه دي. زموږ په هیواد بالخصوص ننګرهار او زموږ او ستاسې په چم او ګاونډ کې داسې کورنۍ شتون لري چې د سبا او بیګا د یوې مړۍ ډوډۍ وس او توان نه لري. دا کورنۍ هغو ټولو بادر ده با احساسه او زړهسوي هیوادوالو مرستې او لاسنیوۍ ته هر وخت سترګې په لار دي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه په خپرونه کې نن تاسو ته یو داسې کورنۍ درپېژنو چې د دردونکې ناچارۍ او بېوسۍ د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا چې د دوی د ژوند شپې او ورځې څنګه تېرېږي، د نن ورځې په خپرونه کې مو دا او د دې ترڅنګ د دوی د ژوند د نورو ستونزو څخه به تاسې خبرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي او دا خپرونه وګورئ. قدرمنو لیدونکو، تاسې ګورئ چې دغه کورنۍ ته راغلي وو. غواړو چې د دغه کورنۍ سره د نږدې څخه وګورو او د دې د ژوند په حال احوال باندې تاسو خبر کړو چې د دې د ژوند شپې او ورځې څنګه تېرېږي. تاسو به پخپله د دې د خولې څخه واورئ. راځئ چې د دې سره خبرو وکړو. قدرمنو هیوادوالو، تاسې ګورئ چې دغه کورنۍ تر څنګ راغلي او ناست یو. غواړو چې د دغه کورنۍ سره خبره وکړو او دغه کورنۍ تاسو ته پخپله د خپل ژوند په باره کې معلومات درکړي چې د دوی ژوند په دې باندې څنګه تېرېږي. مورجانې، که ته پخپله هغه ورونو ته ووایې چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون څخه تا ګوري چې ستاسو دا ژوند څنګه تېرېږي؟ بس چې راغلی ښه تکلیف دی، راته ډېر زیات ستونزو سره مخ یو، نم د خاوند هم کاروبار نشته دی، ډېر زیات غریبانان یې، مشران هم دغه جینکۍ دی او دغه دوه واړه زامن مې دي، نور هم څوک د ګټې وټې نشته دی. د کورنۍ سرپرست مو څه کار کوي؟ لکه ستاسو د کور چې کوم یو سرپرست دی هغه څه کار کوي؟ اوس هغه کله دیاړۍ له لاړ شي، کله وزګار ناست دی کور کې، بیمار هم دی، د سړي کار نشي کولی. دغه ماشومان دي، دغه ګلالي ماشومان چې دلته زما تر څنګ ناست دي، دوی باندې مکتب وایي او که نه وایي؟ د مکتب مې وس نشته دی او دغه غریبانه لاړ شي بازار کې ګتې متې د کاغذونه پلاستیکونه راټولوي، بس هغې باندې مونږ ډوډۍ پخوو او چېرته ورته 100 روپۍ څوک ورکړي، بس هغې باندې خپله ګزاره وکړو. مورجانې، څنګه چې تا یادونه وکړه چې زما دغه ګلالي ماشومان په ډیرانو باندې خځلې ټولوي یا پلاستیک راټولوي، کله چې دی هلته لاړ شي او څوک ورته یو 10 روپۍ یا 20 روپۍ ورکړي یا هغه پلاستیک دی خرڅ کړی دې سره پیسې وي، خو کله چې پیسې نه وي نو بیا تاسو څنګه کوئ؟ بس چې پیسې ورسره نه وي، بس بیا د الله سرې ته ناست یو، دا 2-3 ورځې شو چې بیخي مې سم هم نشته، دا رقم بیخي لږي نه. لکه په کور کې هېڅ هم نشته ستاسو؟ نه، په کور کې هېڅ هم نشته دی. قدرمنو هیوادوالو، تاسو د دې مورجانې خبرې واورېدې. کله چې د دې ماشومان پلاستیک راټول کړي یا بیرون څوک ورته 10-20 روپۍ ورکړي، دغه ماشومان کور ته راځي او دې مور ته دغه پیسې ورکړي، دې په هغې باندې د خوراک لپاره یو څه واخلي. تاسو فکر وکړئ چې کله دې سره پیسې نه دې په ناهره دا ژوند تېروي، دا ژوند څنګه ژوند دی؟
مورجانې دغه کور کې چې تاسو اوسېږئ دا کور مې خپل دی؟ نه دا په کرۍ دی، په کرۍ اوسېږو. د دغې کور څومره کرایه ورکوئ تاسو؟ 3000 کرۍ ورکوم. کله چې پیسې در سره ني نو د دغې مالک یعنې د دغې د کور د خاوند تاسو سره څه کړنه وي؟ نو بس بیا راته وایي چې کور خالي کړئ ځئ دا څو میاشتې شو چې نه م ده ورکړې بس اوس راته وایي چې وځئ لاړ شئ ځان له د کور غم وکئ. به چېرته ځې په دې ګرمۍ کې؟ څه به وکړو کوم خوا به لاړ شو بل اسره هم نشته دی نو کوم خوا لاړ شو. قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې ګرمي ده، خولې په موږ را روان دي، خو دغه کورنۍ ته دومره یو څه نشته دې سره چې دې ځان ته هغه برېښنا خو پرېږده چې دولتي برېښنا وي، دې سره دومره پیسې نشته چې ځان ته یو سولر واخلي، ځان ته یو بیټرۍ واخلي چې دغه د پاکي یو هوا تازه هوا دې ورته راشي. قدرمنو هیوادوالو تاسې ګورئ چې دغه اطاق کې د کېناستو ځای نشته، یو زوړ شان سترنجي پروت دی. یقین وکړه چې زه په دغه ځای کې ناست یم، دا ځای بلکل د کېناستو نه دی، خپو کې مې بلکل تڼاکې راووتې. خو آفرین دی په دغه خویندو باندې، آفرین دی په دغه مور باندې، آفرین دی په دغه ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومانو باندې چې په داسې ځای کې وخت تېروي. مورجانې پخوا چېرته اوسېدې او اوس چې دلته راغلی ننګرهار همیشه بهار ته، که لږ د خپل ژوند په باره کې نور هم وویلي؟ بس د پېښور نه راغلي هلته خو یې په ډانګونو دغه کړو راویستو په زوره باندې، او دلته چې راغلي دا 4 میاشتې مو شي بس ښه ستونزو سره مخ او ډېر زیات تکلیف دی راته، د هر څه نه بجلي شته نه را سره چا کومک وکړو هېڅ هم نشته دی. لکه تاسو چې په دې 4 میاشتو کې دلته راغلي یاستې ننګرهار ته، په دې وختونو کې د دولتي ارګانونو څخه تاسو سره څه مرستې ترسره شوې؟ نه بس هېڅ چا هم را سره اوسه پورې دغه نه ده کړې، یو قسم مرسته هم را سره چا نه ده کړې. دغه حساب کوڅو له خلک راشي او واپس لاړ شي، هغه خپلې ډیپټیانې پوره کړي چې بس مونږ حاضري وکړه او واپس لاړ شي. قدرمنو لیدونکو د دغې مورجانې خبره تاسو واورېده، 4 میاشتې کېږي مونږ ننګرهار ته راغلي یاستو. په دې 4 میاشتو کې یو دولتي ارګان زموږ پوښتنه ونه کړه. زه په هغه ریاست مهاجرین باندې غږ کوم، هغه یونیسیار باندې غږ کوم چې راشي. دغه 4 میاشتې کېږي چې زموږ دغه خوراکۍ دغه مورجانه د پاکستان څخه راستانه شوي افغانستان ننګرهار ته راغلي، د دې سره مرسته وکړي، د دې سره کومک وکړي. د ګاونډیانو کړنه در سره څنګه دی؟ په دې خوا و شا کې دی چې دا ګاونډیان اوسېږي، لکه دا خلک در سره څنګه رویه کوي؟ بس هېڅوک هم را سره مرسته نه کوي، نه څوک چا سره دلته کومک کوي، که مالداره یو که غریبانه نه هغوی څوک چا سره مرسته نه کوي. قدرمنو لیدونکو د دغې کورنۍ یو ګلالی ماشوم زما تر څنګ ناست دی، یو کوچنی ناست دی چې د دوی دغه وخت د زده کړې دی، دی په کار دی مکتب ووایي، په یو ښه ښوونځی کې لکه د نورو هیوادوالو د بچو غوندې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. خو مخکې د دې مورجانه یادونه وکړه چې دغه زوی مې په ډیرانونو باندې پلاستیک راغونډوي. راځئ چې د دغې ورور خبره هم واورو، د دغې کوچنۍ ګلالۍ سره خبره وکړو. نوم د څه دی؟ سدیس. سدیس، ډېر ښکلی نوم دی سدیس جانه. سدیس جانه ته څه کار کوې؟ پلاستیکونه ښار کې راټولوم. پلاستیکونه چېرته راټولې؟ ښار کې، بازار کې. درنو لیدونکو تاسو د سدیس جان خبره واورېده چې دې وویل چې زه په ښار کې په ډیرانونو باندې پلاستیک راغونډوم. قدرمنو لیدونکو تاسو د دې ته وګورئ سپلی ته چې د دې په خپو دي، دا داسې شلېدلي دي چې دا د خپو کولو نه دي چې دا په خپو کي، خو دا چې دا په خپو کوي د مجبورۍ د وجې نه دا مجبور دی. همدارنګه تاسو د دې کالي ته وګورئ چې په دې
کامیز کې د دې تڼۍ بالکل نشته، خو دا مجبور دی. د مجبورۍ د وجې نه دغه کالي د دې په ځان دي. ته نور کالي نه لرې؟ نه. खबर सुरे का हाल में गोरा खुमारो स्तरगो में प्रे वतल गर्दना جانه کله چې ته په ښار کې پلاستیک راغونډې بیا په هغه پلاستیک باندې څه شی کې کور ته یې راوړي سوځوي. سودیس جانه ته غواړې چې مکتب ووایې؟ قدرمنو لیدونکو، سودیس جان غواړي چې مکتب ووایي، خو د دې کورنۍ وس نشته. زه په هغه شتمنو ورونو باندې غږ کوم چې د هغې وس او توان شته چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړي، د دغې ماشومان په مکتب کې واچوي. کله چې خلک تا ته پیسې درکړي سودیس جانه او کور ته راوړې، مور ته یې ورکوې او که نه په پاپړ او نور څه شیزونه پرې اخلي. مور ته یې ورکوم. قدرمنو لیدونکو، د دغې کورنۍ یو بل تور سری، یو بل زموږ خور زما تر څنګ ناست دی. راځئ چې د دې سره خبره وکړو چې ژوند په دې څنګه تېرېږي. خورجانې، که ته د ژوند په باره کې ووایې چې دا ژوند په تاسو څنګه تېرېږي؟ دا ژوند د ښه ستونزو سره مخ دی. په هلته پاکستان کې چې وو، هغې ځای مهاجرو په زور یې راوشړلو او دلته چې دی 4 میاشتې وشو چې راغلي، هر قسمه ستونزو سره مخ یې. په دې 4 میاشتو کې داسې خلک چې لکه خپلو خپلوانو کې ستاسو پوښتنه کړې؟ نه هېڅ چا مسه پورې زموږ تپوس نه کوو، نه دا خپلوانو کې وکړو، نه بار چا تپوس زموږ وکړو. په دغه اتاق کې موږ ګورو خورجانې چې دغلته ټول تیږې دي او تاسو په دې تیږو باندې شپې او ورځې تېروئ. همدارنګه برېښنا هم نشته، یو سولري پاکۍ هم نشته. د دې ژوند باره کې کله هیوادوالو ته بس څه وکړو، ژوند هم ښه ستونزو سره مخ دی. خمړه غواړي چې بجلي شي، پکې واخلو، خو نشته. څه به وکړو، هسې هم نشته دومره چې وایخلو ځان ته. خورجانې، کله چې په چم ګاونډ کې واده وي، ښادي وي او تاسو هلته ځئ، هلته د خلکو کړنه تاسو سره څنګه؟ هلته د خلکو کړنه داسې چې مالداره خلکو له ښه ځایونه جوړ کړی، ښه هر څه خوراکار سي او غریبانانو ته څوک دومره دغه نه ورکوي، توجه نه ورکوي. یو کونج کې کښېنه د کور او دغه وله راوړو روټۍ، خو داسې ښه نه. دا چې د ګرمۍ موسم دی، ته ګورې چې ګرمي دی، تاسو د ګرمۍ جامې ځان ته کړي؟ زموږ د ډوډۍ دغه نشته، نو پاتې خو لا جامې به څنګه ځان له وکړو. زموږ چې نن خورو سبا دپاره نه، که ماښام یې خورو د غرمې نه. قدرمنو هیوادوالو، د دغه خورکۍ خبره تاسې واورېده چې دوی دومره وس او توان نه لري چې دوی ته د سبا او د بیګا او د شپې د ډوډۍ انتظام وشي. نو دوی به ځان ته جامې د کومه کوي؟ د شرق راډیو تلویزیون له لارې زه په تاسو باندې غږ کوم چې تاسو نه به پوښتنه کیږي. هغه ځای په یاد کې کړئ چې په هغه ځای کې مو اړخ لګي. ستاسې وس او توان شته دی چې دغې کورنۍ سره تاسو مرسته وکړئ. نو راځئ د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، د دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ تر څو دا هم لکه د نورو هیوادوالو غوندې خوشحاله ژوند ولري. دغه مورجانې ته د خپل مور په نظر وګورئ، دغه خویندو ته د خپل خور په نظر وګورئ. راځئ د دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ. قدرمنو لیدونکو، که تاسې غواړئ دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ نو د هیله خیره ټولنې سره یو ځای شي. زموږ د هیله خیره ټولنې د ویبر شمیره ده 0039 200 دغه شمیره ستاسو د تلویزیونونو په پرده هم تاسو ته ښکاري. تاسې کولی شئ چې په همدغه ویبر شمیره باندې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. که ستاسې خیرات وي، که زکات وي، که سرسایه دغه مستحقه کورنۍ ده، راځئ د دغې کورنۍ سره مرسته وکړي. درنو هیوادوالو، د دغې کورنۍ یو بل تور سری
یو بل خور هم دلته ناست دی، راځئ چې د دې سره خبرې وکړو. خورجانې ستاسو د ګټې څوک نشته، زلمی ورور مو هم نشته. کله چې یو څه ته د زړه وغواړې چې ځان ته یو ښه جامې وکړې، ښه پیزار ځان ته واخلې، هغه وخت په تا څنګه تېرېږي؟ د ګډه وخت هم څوک نشته نو ډېره سخته تېرېږي. قدرمنو لیدونکو، دا خوراکی ډېر څه غواړي چې ووایي، خو دا په داسې حالات کې دی، دا د چادرۍ لاندې دی، همدا اوس د دې د سترګو نه اوښکې بهیږي، دا نشي کولی چې موږ سره خبرې وکړي. الله دې په دغې افغانانو باندې ورحمېږي. الله دې وکړي چې زموږ په هیواد کې داسې یو سوله راشي، ارامي راشي، مینه او محبت راشي چې ټول زموږ دغه افغانان په یو آزاده، هوسا او سوکاله افغانستان کې ژوند وکړي او دغه غریبي د منځ نه لاړ شي. مورجانې ته د دې کورنۍ سرپرستې فعلا ستاسو د ګټې څوک نشته. کله چې تاسو مریض شئ نو بیا څنګه کوئ؟ بس هېڅ هم نشته، د الله سرې ته ناست دی، نو خپله هم دا دی اوس خپه خوږېږي، چېرته نه شو تللی ډاکټر ته چې پیسې را سره نشته، که وې را سره نو تللی به و. ستاسو وس او توان نشته تاسو یو ډاکټر ته لاړ شئ. دغه خپه تاسو ډاکټر ته ښودلی او د علاج لپاره په دې باندې څومره مصرف راځي یا څنګه تاسو ته ډاکټر څه وویل؟ نه یې متلې ډاکټر ته د پیسو د وجې چې پیسې نشته دی څنګه به لاړه شم. دلته خو چې ډاکټرانو ته لاړم شي نو سمې ډېرې پیسې علي خلکو نه، خو موږ سره دومره نشته. قدرمنو هیوادوالو، که موږ تاسې خپل ځان ته نظر وکړو چې زموږ په سر باندې معمولي شان درد وي نو موږ یو ډاکټر پرېږده بل ته ځو بل ته ځو بل ته ځو، خو دغه د مورکۍ په دې خپه باندې دومره وخت کېږي چې درد دی، ګرځېدی نه شي، خو دې سره وس او توان نشته دی چې دی یو ډاکټر ته لاړ شي. مورجانې په آخره کې همدا اوس چې د شرق راډیو تلویزیون څخه هغه ورونه تا ګوري، څه که په داخل کې دي څه په خارج کې دي، د هغې نه څه غوښتنه لري؟ بس د چا چې څه وس کېږي باید پکار دی ورته چې موږ سره پوره مرسته وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو ته بیا هم یادونه کوم، که چېرې غواړئ د دغې کورنۍ سره مرسته وکړي، د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړي، نو تاسې کولی شئ چې موږ سره زموږ هیله خیریه ټولنه چې زموږ د وایبر شمېره ده 0039 200 تاسې کولی شئ چې په همدغه شمېره، دغه زموږ د وایبر شمېره ده، دغه کورنۍ سره هر ډول مرسته او د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړي. قدرمنو هیوادوالو، دا هغه بیړنۍ مرستې دي چې د هیله خیریه ټولنې لخوا دغه کورنۍ سره ترسره شوه، خو دا بسنه نه کوي، د دې کورنۍ نور هم ضرورتونه شته دی، د دې کور نشته، د ناستې لپاره یو ښه ځای نشته، همدارنګه ګرمي ده، دې سره یو پکۍ نشته چې دې ځان ته ولګوي. زه بیا هم په هغه هیوادوالو باندې غږ کوم چې هر بادر د با احساسه زړه سوان هیوادوال که غواړي دغه کورنۍ سره مرسته وکړي، تاسې کولی شئ دغه کورنۍ سره د هیله خیره ټولنې په همکارۍ سره دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. په آخر کې بیا مورجانې څه غوښتنه لري د هغه هیوادوالو نه چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون څخه تا ګوري، د هیله خیره ټولنې نه څه غوښتنه لري؟ د هغې نه بس موږ به نور هغې ته څه ووایو، خدای دې وس ورکړي چې بیا موږ سره دغسې مرسته وکړي او نور غریبانانو سره یې موږ الله دې ستاسو هم عزت وکړي چې تاسو داسې د غریبانانو تپوس کوئ او هغه ته دې الله پاک نور داسې وس ورکړي چې بیا دپاره داسې موږ سره هم کومک وکړي او نورو غریبانانو سره یې موږ ډېره مننه د هغوی. قدرمنو هیوادوالو، دا خوارې فقیرې کورنۍ بیا هم ستاسې مرستې او لاسنیوۍ ته اړتیا لري. یو ځل بیا هم درته وایم، که تاسو غواړئ د دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، نو تاسې کولی شئ زموږ د هیله خیره ټولنې چې زموږ د وایبر شمېره ده 0039 200 521. قدرمنو لیدونکو، خپله خپرونه په همدې ځای د ظاهر صاحب په یو څو بیتونه پای ته رسوم. ظاهر صاحب وایي: زموږ مشران ځي بیت الله ته چې حج ادا شي، زموږ مشران ځي بیت الله ته چې حج ادا شي، دلته غریبو ته دوا شه چې دې ولمانځمه.
عجیبه وخت په چم گاون راغلی نه پوهیږم عجیبه وخت په چم گاون راغلی نه پوهیږم راشه د سولې یو مسکا شه چې دې ولمانځمه وی سترګې سرې په تمه ناسته چې ظاهر به راځي وی سترګې سرې په تمه ناسته چې ظاهر به راځي یو بهانه ته د پخلا شه چې دې ولمانځمه. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري بیا د یو داسې کورنۍ سره بېوزله کورنۍ سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم. شرق د امن او د سولې پالونکی د شرق راډیو تلویزیون پاتې خپرونې وګورئ. د الله پاک د حال ویلو زه مې نشته د ګیلو ډک زړګی به تور له حده وړمه ارمان به هلا زما درشي چې کټ مې واخلي